الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. محترمو مسلمانان ورونو، نن ورځ به په دې درس کې یو مثال د هغه مثالونو نه چې الله تعالی په قرآن کریم کې د توحید د کلمې لپاره او د ایمان دپاره ذکر کو. د یادونې وړ ده چې قرآن کریم د الله تعالی خبرې دي او دا لوی دریاب دی. مختلف علمونه په دې کې دي، خو څومره چې الله تعالی انسان ته په قرآن کریم کې پوهه ورکړې وي هغومره د قرآن نه استفاده کوي او د انسانانو پوهه او فهم په دې کې یو تر بله فرق لري. الله تعالی دې مونږ ته توفیق راکړي چې مونږ د الله تعالی د خبرو په مقصد او د هغه د خبرو په اسرارو او رازونو باندې پوه شو. قرآن کریم کې ځای په ځای الله تعالی د مختلفو کارونو یا مختلفو عملونو یا مختلفو خبرو لپاره الله تعالی مثالونه ذکر کوي، او مثال عام چې ذکر کیږي نو مقصد هم دی چې انسان ته هغه معنا او هغه مقصد په ذهن کې رانږدې کړي. او کله کله داسې وي چې یو شی معقول وي په عقل معلومیږي، خو د محسوس شي په شکل او د هغې سره په مشابهت چې هغه په حس باندې معلومیږي الله تعالی ذکر کوي، تر څو چې د انسانانو زړه ته دغه مقصد ننوځي او په هغو مقاصدو باندې پوه شي. په دې آیت کریمه کې چې ما ولوسته الله تعالی د توحید د کلمې مثال د پاکې ونې ونتکې بیانوي. مفسرینو تقریبا درې قوله دي. ځینې وایي چې د توحید د کلمې مثال، او ځینې وایي چې د ایمان مثال، او ځینې وایي چې د مؤمن مثال. خو دې ټولو په مابین کې تعارض نشته. مقصد د ټولو یو څیز ته راجع کېږي، هغه دا چې الله تعالی په قرآن کریم کې د ایمان او د توحید مثال او د مؤمن مثال په شان د هغه پاکې ونې ذکر کړی. د دې پاکې کلمې مثال چې هغه توحید دی، پاکه کلمه چې ایمان دی، د دې مثال داسې دی لکه هغه پاکه او ښه ونه هغه ده چې هغه ښه مې ونیسي. نو الله وایي د ایمان او د توحید مثال چې د مسلمان په زړه کې دی، او د دغه ایمان چې د مسلمان په زړه کې دی مثال داسې دی لکه یو ښایسته او ښه ونه چې هغه ښه میوه ورکوي. اصلها ثابت وفرعها في السماء، چې
چې د هغې جرله په ځمکه کې کلکه وي.